ران غختي مودي ماټي خلاصو یې له پیغورا لږ صبر غواړي نورا لږ صبر غواړي نورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا د مستحقینو د ملاتړ کمیسیون د ولایت له طریقه څخه جوړ شوی و له 11 ریاستو څخه تقریبا د 15 کالو په موده کې تر وخت تیر غیر خوراکي زراعتي دواوې فلمیټ بره چاکلیټ داسې مختلف شیان و چې کې ونه 15 کالو په موده کې پراته و په ګمرک ریاست کې. بیا مو د هغه ځای سره انتقال کړله دلته چې هغه د بحام محضر کې د خلکو د ولس سره چې دا د یوه مسوځله د ټولو ریاستونو په مخ کې په خاصه توګه د ښاروال صاحب څخه زیاته مننه کوو چې په وخت سره خپل پرسونل دغه کمیټې ته حاضر کړی دی. خلکو ته مو توصیه دغه ده چې تاسو کوشش وکړئ چې دغه تر وخت تیر شان د جې پر ځای چې موږ درځو تاسو کوشش وکړئ خپله موږ د شکایاتو لمبرونه شته باید د ښاروالۍ پر پیج مو پورته کړي دي. تاسو باید له هغه له طریقه سره له هغه ادرس څخه موږ ته زنګ ووایئ چې موږ تاسو ته رسیدګي کوو ستاسو شیان اوړو د دغه پر ځای ولې د دې څخه 20 تاوانونه پیښیږي مریضي ده امراض دي 20 مشکلات پیښیږي نو تاسو باید ټول ښاریان کوشش وکړي د دغه څخه خلاص واخلي. تقریبا د 50 ټنو په شاوخوا کې خوراکي توکي دي چې د ګمرک په ریاست کې جمع شوي وو چې دا زموږ بعضې تجارانو یا بعضې شرکتو والا راوړي وه او د تاریخ تیر وه دا د تاسې ولیده چې وسوځل شوه. زموږ د هیوادوالو څخه په بار باندې دا خواهش دی بالخصوص د تجارانو څخه چې دغه خوراکي توکي تاریخ تیره باید راوارد نه کړي د نور هیوادو څخه. صبر غواړي نورا لږ صبر غواړي نورا هیواد د پرمختګ په لور روان دی لور په لورا لږ صبر غواړي نورا لږ صبر غواړي نورا په څومره